د پښتو ژبې ګرامر کې یوه جالبه موضوع ده. یو مختاړی د فعل لوری وربدلوي. مثلا د تللو فعل ده، که زه وایم چې راځه یعنې زما پر لوري راځه، یا که وایم چې ورځه یعنې زما له لوري ورځه هغه بل طرف ته. دغسې شی په جرمني ژبه کې هم شته او د هی او هن په مختاړو سره جوړیږي. ګورئ څومره جالبه دی او پښتو سره څومره ډیر شباهت لري. ګوکن کتلو ته وایي، هی ګوکن را کتل، hingucken ورکتل. زیتسن کیناستل، هی زیتسن را کیناستل. مثلا پښتو کې موږ وایو زما څنګ ته را کینه یا د هغه څنګ ته ورکینه. hinsitzen ورکیناستل. bringen وړل، هی bringen راوړل، hinbringen وروړل. په همدې ډول kommen تلل، هی kommen راتلل. gehen تلل، hingehen ورتلل. یا reinkommen دننه کېدل، hereinkommen دننه راتلل. یا rausgehen د باندې تلل، hinausgehen د باندې ورتلل. په پښتو او جرمني ژبه کې خو دوه جهته دي. په استرالیا کې یوه بومي قبیله ده، د هغوی په ژبه کې بیا 4 جهته دي چې هغې کې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ راځي. یعنې که وایي چې راځه نه وایي چې راځه یا ورځه، وایي چې د شمال طرف نه راځه یا د ختیځ طرف ته ورځه. نو 4 جهته لري. نو که زما منئ په جرمني ژبې باندې شکر وباسئ.